الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. غواړم چې د علم په باره کې تاسو سره څه خبرې شریکې کړم. علم کم خلک کولی شي؟ دا هغه سوال دی چې د دې په باره کې مختلفو فلسفو او د مختلفو علماو، ساینسپوهانو، طبیبانو مختلفې رایې دي. البته په یوه رایه باندې چې ټول متفق دي، هغه دا رایه ده چې علم هر هغه انسان کولی شي چې په هغې کې د علم تنده موجوده وي، په هغې کې د علم طلب موجود وي، هغه علم محسوسوي، علم ته ضرورت لري، هغه خلک چې د علم کولی شي. علم کول او د علم دا تنده ماتول دا مالداري او فقر پورې څه تعلق نه لري. که موږ تاسې چېرته وګورو یو انسان کې چې د علم طلب موجود وي، که هغه هر څونه فقیر وي، که مالي او اقتصادي حالاتو سره مخ وي، بیا هم هغه علم کوي او دې میدان سره ځان وابسته کوي. او هر کله چې موږ تاسې وګورو یو انسان وي، هغه کې د علم تنده موجوده نه وي، که هغه هر څونه هم مالداره وي، نو هغه بیا مختلفې بانې ځان ته راولي. لکه وایي چې زما تجارت شته دی، زما سره پیسې شته دی، زما د پلار کاروبار شته دی، زموږ د ځمکې شته دی، نو زه ولې علم وکړمه؟ زه په خپلو پیسو باندې سبا ډېر علم والا خلک خپل شاګردان ګرځولی شم، ډېرو پیسو باندې خلک په کرایه باندې نیولی شم چې هغوی علمونه کړي. قدرمند ورونو، هر کله چې یو انسان کې طلب موجود وي، نو هغه انسان کولی شي، هغه بیا حالاتو ته نه ګوري، هغه بیا خپل مالی حالت ته نه ګوري، هغه بیا خپل ازادي او خپل قیدیتوب ته نه ګوري. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په جیلونو کې قرآن کریمونه په یاده باندې یاد کړل، ډېر خلک داسې دي چې هغوی په جیلونو کې علما شول، ډېر خلک داسې دي چې هغوی په جیلونو کې ښه علمونو خاوندان شول. نو علم دپاره ټولو نه اول خبره هغه طلب ده. دویمه خبره د علم دپاره ټولو نه ضروري خبره دا ده چې انسان کې د تقوا موجود وي، انسان کې د کردار موجود وي او انسان کې د اخلاق موجود وي. هر کله چې یو انسان کې تقوا، کردار او اخلاق موجود وي، الله تعالی به د سره په علم کې مرسته کوي. که څه هم د ذهن صحیح کار نه کوي موقتي طور باندې، خو بیا هم د خپل مهنت د وجې نه او د خپل تقوا او د خپل هغه اخلاق او کردار د وجې نه به چې دی الله تعالی د دپاره لارې برابروي. دی به په اسانۍ سره کولی شي چې په مختلفو مراحلو کې د الله تعالی مرسته د سره وي او دا سړی یا دا انسان چې دی علم ترلاسه کړي او یو ښه عالم جوړ شي یا علمي سرمایه جوړه شي. د علم دپاره درېیمه خبره او لازمه خبره هغه دا ده باید چې انسان دی په علم کې عمل ولري. هر کله چې یو انسان کې عمل نه وي موجود په خپل علم کې او یا په خپل علم باندې، د هغه انسانانو په ژبو کې اثر نه وي، د هغه انسانانو په خبرو کې اثر نه وي، د هغه انسانانو علم بې فایدې وي. هغه انسان داسې یو مثال لري لکه یو حیوان باندې چې چېرته کتابونه بار شي، لکه څنګه چې هغه حیوان د کتابونو نه فایده نشي اخیستلی، همدغه راز بې عمله انسان چې د خپل علم نه فایده نشي اخیستلی. نو علم دپاره درېیم نمبر باندې لازمه خبره هغه عمل ده. د علم دپاره څلورمه خبره او لازمه خبره هغه د علم په میدان کې استقامت ده. ډېر خلک داسې چې هغه علمي میدانونو ته ورشي، سبقونه شروع کړي، ووایي، ښه سندونه ترلاسه کړي، خو هغه علمي میدان سره بیا یو وخت کې په مخه ښه وکړي او هغه یو بل میدان انتخاب کړي، یا تجارتي میدان انتخاب کړي، یا صحتي میدان انتخاب کړي، یا نور داسې میدانونه هغه انتخاب کړي او د علم میدان سره مکمل چې د هغه اړیکې وشکوي. نو د علم میدان سره کله هم اړیکې نشي کول پکار. که انسان هر څونه تجارت کوي، که هر څونه پیسې وګټي، که هر څونه مالداره شي، باید چې دی بیا هم مطالعه کوي، باید چې دی بیا هم هغه علم سره او علمي مدارسو سره یا علمي مکتبونو سره چې د انسان باید باقاعده اړیکې ولري. د علم دپاره یو اهمه خبره هغه په علم کې سخا ده. لکه څنګه چې یو انسان کې د مال سخا موجوده وي، الله تعالی د هغه په مال کې برکت اچوي، الله تعالی ورته نور هم مال او نور هم هغه چې کوم اقتصاد دی هغه ورته ښه کوي. هر کله چې یو انسان کې همدغه سخا د علم په میدان کې موجود وي، علم نورو خلکو سره شریکوي، نورو خلکو ته درس ورکوي، نورو خلکو سره علمي خبرې شریکوي، د علم د راز و نیاز نه نور خلک خبروي، د هغې خلکو په علمونو کې هم الله تعالی برکت اچوي. که چېرته تاسې وګورئ هغه خلک چې هغه په علمي میدانونو کې پاتې شي او علمي میدانونو کې خپله درس حاصلوي او بیا تدریس کوي، نورو خلکو ته ښیي او 10 کاله 15 کاله تدریس وکړي، 10 کاله 15 کاله 20 کاله نورو خلکو ته هغه سبق ورښیي، هغه خلک خپله چې دی یو ورځ مخکې لاړ شي. وجه دا وي چې هر کله یو انسان نورو خلکو ته درس ورکوي، نورو خلکو ته سبقونه ښیي، نو د دپاره الله تعالی لارې کولاوي، په ده باندې الله تعالی غیبي لارې کولاوي چې ده ته نور علم راشي، د ده ذهن الله تعالی کولاوي، د ده ذهن الله تعالی د علم د خدمت دپاره کولاوي. نو قدرمند ورونو، په علم کې دغه 5 خبرې باید چې هر یو انسان یاد وساتي او په دې خبرو باندې که انسان لږ لږ غوندې عمل هم وکړي، نو انسان یې ډېره غټه نتیجه په خپلو سترګو باندې او په خپل ژوند کې لیدلی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.